یو بادشاه تیر شوی دی اورنګزیب عالمگیر، د په زور د پلار نه بادشاهي اخیستی و، غالبا شاه جهان یې پلارو. او دا مغلیه دور دا بادشاهان بعضې ډېر ظالمان تیر شوي دي. په زور یې د پلار نه بادشاهي واخیسته او پلار یې په نظربند کې جیل کې واچو. د ویره دا پلار په څه طریقه خوشحالول پکار دي اوس، ځکه ما وله بېعزتي وکړه، بادشاهي مې هم ترې واخیسته چې اوس یې خوشحاله کړم. نو د ده زوی و، هغه ته وی بچې قرآن شریف یاد که، قرآن شریف یې یاد که. وی ورشه بابا د جیل کې دې نیکه دی او هغه ته ووایه چې ما قرآن شریف یاد که، او که خیر یې به قرآن لولم او تلاوت به کوم او بابا تا ته به هم دعاګانې کوم. چې دې د اورنګزیب دا زوی لاړ د اورنګزیب بادشاه پلار لا جیل ته. نیکه بابا قرآن شریف مې یاد که او تلاوت به کوم او تا ته به دعاګانې کوم. ډېر هوښیار و شاه جهان، هغه ورته وی ښه، وی چې تا یاد که نو ما ته یې څه پیدا ده، پیدا خو ستا پلار ته ده. اورنګزیب عالمگیر پوه شو چې واقعي زما زوی یاد کې خو د قیامت پر ورځ به تاج ما ته په سریږي، زما پلار ته خو به نه په سریږي، اورېږه زه یې یادومه. نو د پلار د رضا کولو دپاره قرآن شریف یاد که. نو چې کله یاد که نو زوی ته یې وی زه ورشه اوس بابا ته دې ووایه چې ستا زوی اورنګزیب قرآن شریف یاد که. چې دې ورغې نیکه بابا مبارک دې شه، ولې نو بچې ستا زوی اورنګزیب عالمگیر هغه قرآن شریف یاد که. وی اوس به ما ته تاج په سریږي، اوس زما فایده شوه. زه زما زوی ته ووایه اورنګزیب ته چې ما سره څونه ظلمونه او بدۍ دې کړي، امې درته ټول د دې په برکت معاف کړل. دلته که دې رانه بادشاهي واخیسته خو چې قرآن دې یاد کړه، دې بادشاهۍ په مقابله کې به د قیامت پر ورځ ما ته بادشاهي میلاویږي. قرآن شریف ډېر د برکت کتاب ده، او د برکت به ولې نه؟ قرآن شریف د خدای خبرې دي، د الله خبرې دي. نو د الله د ذات څونه برکت دی، د هغې انتها نشته. نو د الله د خبرو به مغسې برکت دی که نه؟ د الله د ذات څومره لویي ده، د الله د خبرو مغسې لویي ده که نه؟ د الله ذات څومره لوی دی، د الله خبرې مغسې لوی دي که نه؟ څومره چې یو سړی لوی وي د خبرو یې هغومره قدر وي. نو د الله د لویۍ او د قدر څه اندازه نشته. دارنګې قرآن شریف د الله خبرې دي، د هغې هم څه اندازه نشته. ورونو دا ډېر لوی د سعادت او د برکت خبره ده. خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کړئ، حافظان یې جوړ کړئ، عالمان یې جوړ کړئ. قسم مې دې په خدای وي، قسم مې راته وخوړ، هغه بچې چې هغه دینداری، نیک عملی، قرآن لولي، مونځ کوي، تلاوت کوي، د مور او پلار دپاره د هغه غټ دنیادار بچي نه بهتر دی چې هغه تلاوت او مونځ نه کوي او ډېرې پیسې تنخواګانې دي. بچی خو هغه دی چې ته مړ شې د ژوند او د مرګ څه پته لګي. ته مړ شې او په قبر کې پروت یې او ستا دا بچی تلاوت کوي او تا ته فایده در رسي. ستا دا بچی مونځ کوي 2 رکعاته او ثواب درته بخي. ستا دا بچی صدقه کوي او تا ته ثواب بخي. په هغه بچي به څه کوې چې پیسه به ډېره ګټي دي او سړی دی نوم یې درته نه اخلم، ممکن د بعضې ملګري وپېژني. هسې بده خبره. یو ځل یې خبره کوله چې زوی باندې مې تعلیم وکړو، غټ تعلیم مې پې وکړو، او چې څه جایداد او ځمکه وه مې پې خرڅ کړل. دلته ډاکټر شو، بیا یې بابا ځم امریکې ته، هلته ډګري علم او ښه مضبوط ډاکټر بشم. امریکې ته مې ولېږه. امریکا کې لګیا او سبق یې وی چې څه جایداد او وړي موړي وه ټوله مې خرڅه کړه د هغه زوی دپاره. یو کور راته پاته شو، یو کور کې اوسېدم. زه خیر دی که بچي له مې هر څه خرڅ کړل، دی به ډاکټر شي، بیا به راځي غټ غټ پیسونه بالي، بیا به جایداد والو، ځمکې او کورونه هر څه به بیا والو. وی څه موده به یې خرچه را لېږله، خرچه یې بنده کړه. ما به ورسره رابطه کوله، بیا یې رابطه هم بنده کړه، ټېلیفون سیسټم یې راته بند کړ. زه حیران یم چې یو کورکۍ مې پاتې چې دا خرڅ کړم، کوم ځای به اوسېږم؟ د کرای کور کې به اوسېږم که د بل چا همسایه بیم، او که دې کور کې اوسېږم د ډوډۍ درک مې نه لګي، نوکري نشته، جایداد خو ټول د زوی د تعلیم دپاره مې خرڅ کړ. وی ډېره موده پس په ټېلیفون میلاو شو. ما ورته چې بچې ما هغه هر څه ستا دپاره خرڅ کړل، اوس زه څه وکړم، څه وخورم، سوال وکړم، پیسې نه رالېږي، راځې نه، ما نه بوځي، زه څه وکړم؟ وی ما ته وایي چې بابا نن نه پس را سره ټېلیفون باندې خبرې ونه کړې،
ما دلته ځان له ښځم کړې ده او ما سره دونه ټیم نشته چې تا سره په ټېلیفون خبرې وکړم. ټېلیفون یې راته بند په سرو سترګو جاړي. په داسې زوی به څوک تا زوی مالدار که او تا په زوی ډېر لوی تعلیم هم وکړ او ډېرې پیسې دې هم پې ولګولې او هغه زوی لګیا دی اوس پیسې ګټي تا له نه درکوي هغه د هغه دی او د هغه د بچو دی. تا له به څه درکړي او چې هغه کامیابیږي او پیسې ګټي ته به او یو اتیاو کالونه وړېدلي یو 10 کاله ژوند به پاتې ستا له هغه بچې فایده دی چې په آخر کې دې په کار راشي. تا له هغه بچې فایده دی چې ته په قبر کې پروت او ستا په کار راشي. او کوم بچې چې صرف پیسه وپېژني پیسه 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 دولت 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 امور څه پېژني او پلار څه پېژني او که په ژوند دې قدر هم کوي خو چې مړ شي 2-3 ورځې به دې یاد کړي قسم دې که دې بیا یاد هم کړي. پلار څه پېژني مور څه پېژني. که ځان له دې څه کړي ښه پخه خو دغه زوی نه تمه مه کوه. هغه زوی نه تمه وکړه چې قرآن شریف یې یاد که. هغه بچی نه تمه وکړه د ثواب چې قرآن شریف یې یاد که. حافظ جوړ شو عالم جوړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله نه نقل کوي. الله فرمای د جنت متعلق اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وی نیکانو خلقو لمې داسې خوشحالۍ تیارې کړي دي چې هغه نه د انسان سترګې لیدلي دي تفصیلات او نه غوږونه د هغې تفصیل اورېدی شي او نه د انسان په زړه کې دا خوشحالۍ تېرېدی شي. رسول الله مبارک فرمای وی داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سرو زرو دي او داسې جنتونه دي چې د هغې خښتې د سپینو زرو دي. نو په کم جنت کې چې کم باغونه او کم جنتونه د سرو زرو د خښتونه جوړ دي دا خښتې پسې لګېدلې دي. د دنیا خښته به یا په خټه لګې یا به په سیمټو لګې او د هغې خښتې چې یو بل سره لګېدلې دي هغه خوشبویه مشک دی. مشک نن سبا مشک د سرو زرو نه قیمتي دي. اصل مشک نه ملاویږي او که اصل مشک درته ملوم شي نو په 50,000 روپۍ تولم درته نه ملاویږي. او خوشبویه شی دی. هغه حکیمان وی مشک عام باشد که خود ببوید نه که عطاری بگوید. وی مشک هغې ته وی چې تا ته ځان په خپله وښی چې عطاري درته ښی دا نه دي. عطاري خو به صفت کوي. مشک به ځان په خپله ښی د خپلې خوشبویۍ نه به درته ځان ښی چې زه مشک یم. نو څونه قیمتي شی. نو یو خښته د سرو بله د سرو او په منځ کې به مشک لګېدلي چې هغه به خوشبویي کوي. دیوالونو نه به هم خوشبویي دي او د هغې جنتونو چې دننه څومره لوښي دي او د هغې څومره دننه کړکۍ دي او د هغې دننه څومره سامان دی دا به هم د سرو زرو وي. او بعضې جنتونه د سپینو زرو نه جوړ دي. خښتې د سپینو زرو دي او منځ کې مشک لګېدلی دي او په هغې کې چې څومره لوښي دي کنډولي دي پیالې دي او د خوردنوش سامان دی دا به هم ټول د سپینو زرو نه. حضور پاک مبارک فرمای وی جنتیان بزان ته عود لږې کوي. عود دا یو خو زمونږ د عود دي دا خراب شی دی دا مړو له خلک راوړي. عود په عربو کې ډېر قیمتي شی دی. په دې مکه مکرمه کې ما لیدلی دي خو چې طواف کې ګڼئ بیا نی او د حج په دې ورځو کې په دې اخرو کې اکثر وي. نو د عرب دا چلو کې چې هغې یو د دې مخصوص لوښی دی هغې په سر د پاسه یې ښو دی او عود چې دی هغې پکې لوګې کړي او په طواف کې ګرځي خوشبویي کوي. نو ما خپله رومال راواغېشته مې ورېږه زه اندازه ده رومال مې راواغېشت د هغه خوشبویۍ د پاسه مې رومال له غوندې ونیوه او داسې مې پې لږ خور راخور کو. ته یقین وکړه هلته مو چې پاکستان ته م رالم نو زما د هغه رومال نه خوشبویي تله. نو دا د دنیا عود دی. نو چې د جنت عود به څونه مزیدار او خشتی. نو حضور پاک فرمایي چې عود به لوګې کېږي خشته خو چې عود په کومو لوښو کې مجمر ورته وایي چې په کومو لوښو کې هغه عود لوګې کېږي هغه به د سرو زرو د سپینو زرو وایي. او چې کم جنتیان په کومه ګومنځ باندې سرونه ګومنځ کوي یا کمې ښځې پې ویښته ګومنځ کوي
نا بم د سرو زرو ګومنځې به دا څه خو الله سره دی الله چې وغواړي ورکړي چې نه به د یو جنتي د هر جنتي په کور کې څلور ولې یو د خشته او شاتو سوچه دنیا کې شو سوچه شات کم دی او یو سوچه په اعلی بغیر د اوبو او یو شراب خو د دنیا په شرابو کې نه شم شته او سرخوږي هم شته او د آخرت په شرابو کې نه سرخوږي شته او نه پکې نشه شته او یو د اعلی او مزیدارو یخ اوبو دا څلور ولې یو صحابي تپوس کی دا الله رسوله د دنیا په ولو کې خټی او لاندې پکې کاڼي وي د جنت په دې ولو کې خټه کاڼي شته وی او خټه پکې شته خو هغه به مشک او عنبر بی او چې دې ولو کې لاندې کم کاڼي ابا یاقوت زمرد مرجان او لالونه بی ابا د جنت په دې ولو په دې ویخ کې پراتی او د هغې رڼا به د هغه اوبو نه بار روزي دا نه خوند بکی ما یو ځای کې په اماراتو کې یو ځای کې مې یو وله ولیده مصنوعي غوندې لختې ولی جوړه کړې وه نو د جنت دا منظر را مخکې شو په هغه وله کې په دې ویښ کې لایټونه لګولي سره او شنه بلفونه په دې ویښ کې لګېدلي وو د پاسه پې اوبه بلېدې او تېرېدې نو د هغې بلفونو رڼا د هغه اوبو نه بار راوته شپه ډېر خوند یې کو بره پې د پاسه اوبه روانې او لاندې پکې لایټونه لګېدلي و سره شنه قسمه قسم رنګ رنګ مې ګوره دا صرف لایټونه دي او د جنت په ولو کې به کاڼي پراتی او د هغې هغه چمکېدل او پړقېدل او رڼا به بار روزي چې څومره خوند به کوي یو صحابي تپوس کی حضرت وی په جنت کې دوړه شته وی او دوړه هم پکې شته خوره خو هغه به زعفراني زعفران څونه قیمتي شی دی یو بل صحابي تپوس کی حضرت وی په جنت کې سونه شته وی الله دې بوزه نو یې خدای بدله د سور یاقوت یو اس درکړي د سور یاقوت او د هغه به وزرې وي او ته به پې سور شې او چې کوم ځای دې خوښي په جنت کې به پکې هلته ګرځې دا د جنت څیزونه دي زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم از کم د یو جنتی به دوو یا ښځې به حورې دوو یا حورې به او 80,000 خادمان به 80,000 خدمتګاران خادمان به دې څنګه قرآن شریف کې الله فرمایي کأنهن الیاقوت والمرجان داسې خشته ښکلې لکه د یاقوت او د مرجان په شان مزیدار او د سړي عمر به څونه درې دېرش کاله به د هر انسان عمر دې نه به عمر نه زیاتېږي او قد به څونه 10 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلن هر جنتي به 10 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلني دا غټ قد دې دپاره چې د جنت په خوشحالو په خوندونو باندې پیش وی صاحب مارغان پکې شته په جنت کې وی او مارغان به پکې وي خو د اوښان عمره مارغان به وی دا خو به ډېر اعلی وي حضور پاک فرمایي وی دا مارغان به علی خو چې څوک یې خوري هغه خوړونکي به هم ډېر مزېداره والی جنتیان نو دوو یا د انسان حورې ښځې ابه څونه خشتی رسول الله مبارک فرمایي چې اوبه څکي نو دا به د مرۍ نه بار ښکاري او په وجود کې چې کم نلې دی هغه به د بهر نه ښکارېږي او چې کم یې په سر پیچک دی او ویښتې پې تړلې دي د هغې قیمت د دنیا او د مافیها نه بهتر دی او که د جنت یوې ښځې دنیا ته مخ راښکاره که لاضواء ما بین المشرق والمغرب وی د مغرب او د مشرق په منځ کې دا دنیا به روښانه کی او دا دنیا به د خوشبویۍ نه ډکه کی د دومره خوشبویي چې جنتي ښځه په دې نوک پورې کوي که هغه دنیا ته راښکاره شوه په دنیا کې به څوک د خوشبویۍ د لاسه ژوند تېر نه کړي زما وروڼو د دنیا دا ښځې به هم در سره د آخرت هغه به مي د جنت او دا به هم در سره نو ما ته عمر حیات وی په ترجمه کې وی دې بلاګانو نه مونږ هلته هم نه خلاصېږو
دا بالته بلاګانې ني، دا به د جنت د ښځو سردارانې وی، د ټولو حورو سردارانې به دا د دنیا ښځې وی. هلته به د ښځو او د بنو په منځ کې جګړې ني او د سړو منځ کې به هم جګړې ني. قلوبهم كقلب رجل واحد، لکه د یو سړي زړه چې څنګه وي دقسې به وي. نه به یو بل سره اختلافي، نه به بغض او حسدي، او نه به جګړې به. دا شی به ني. ډوډۍ به خلک خوري، خوراکونه، خو د خوند دپاره به یې خوري. ګورې د لوږه نشته چې سړی وږي شي، ښه چې لوږه نشته نو ډوډۍ سړی خوري او میوه د خوند دپاره. بعضې وخت کې سړی موړ او میوه خوري او تږي کېږي به نه، نو بیا اوبه او دا مشروبات په څه دپاره څکي؟ دا د لذت دپاره. لکه بعضې وخت سړی تږي نه شربت څکي. جامې به هم پکې میلاویږي، جامې به یې د ریخمو اعلی، نري ریخم او غټ ریخم چې د چا څنګه خوښي. درزي پکې نشته او نه د کپړو دکان مارکیټ شته. د انارو د بوټي په شان انار وی، دی به انار روشو کوي چې په میانځ یې مات کې خشته جوړه به ترې روځي او د هر انسان د کچ جوړه وی، دی به یې واغونه. جامې به نه خیرنېږي، د خوند دپاره به خلک جامې بدلوي او اغوندي به. زمارونو جنت کې یو بازار به لګي، هغه بازار کې به جنتیان یو بل سره ملاقات کوي. د چا مرتبه لاندې ده او د چا پورته ده. حضور پاک فرمایي وی داسې به لکه ته چې په اسمان کې د ستوري ویني، دقسې د جنتیانو مرتبې به د یو بل نه لرې وي. څوک به لاندې مرتبه کې، د چا به هغه ستوري پړقېږي، دا به د هغه جنتي. د چا هغه بل ستوري پړقېږي، دا ستوري تا ته خو رکوټې ښکاري، خو دا رکوټې نه دی. دا دنیا د ټولو نه رکوټې ستوري دی. دا تا ته چې دا پوټینې د شینولي په شان دا ستوري ښکاري، دا بعضې د دې دنیا په لس چند او شل چنده غټ دي. دقسې دا جنتیان به درته د ستورو په شان پړقېدلې ښکاري. څوک به لاندې مرتبه کې، څوک په بره، خو خرابه مرتبه د چا به مني. او الله به داسې صبر ورکړي چې د چا مرتبه لاندې د هغه ته به د خپل ځان د ټولو نه غوره ښکاري، او به دا نه غواړي چې د هغه په شانتې شم. په کټ کې به ناستې میوې ته به دې زړو شي، دې خولې له به دې راشي. وجنل جنتین دان. او چې کله میوه روشو کې اسخا پکې نشته، ګنده پکې نشته، انزل پکې نشته، ابا خورې. او چې دې روشو کوله د هغې په ځای فوراً بله زرغونه شي. نه پکې راکوټ او د سماتې شته او نه لوی، نه د خولې لاړې شته او نه د پوزې ګن، او نه پکې خیرې شته. خلق بلام بی، خو د خوند دپاره بلام بی. خیرې په جنت کې نشته، او نه سړی وجود خیرنېږي. او خوله به لکه د خوشبویۍ مشکو عنبرو په شان خوشبویي کوي. او چې خوراکو کې یو اګرمې به وکړي، به څښا اګرمې به ني، او به ښکلې خوشبویي وکړي، بیا به د شوق پیدا شي. او په درستخان چې دته کومې مشروبات پراتی، درستخان به ولګي، خلک به پې ډوډۍ خوري، نو په هغې چې مشروباتي ابه بند سیلبند، لکه اوس هم دا شربتونه او سیلبند. رحیق مختوم، تسنیم قرآن شریف کې الله فرمای، او ختامه مسک، هغې چې که مهر دی به هم د مشکو وی. ګنده به ني، لکه د دنیا بوتل چې لاس کلاوی لاس دې تور شي نو زر یې په کپړه پاک کې، نه هغه چې ته کلاوی سیل ماتی لاس نه خوشبویي به دې ځي. ایرونو په دې آیت به درته خلاصه کم چې قرآن شریف کې الله فرمایي وی نزلا من غفور الرحیم. هلته به هر وخت میلمه. دنیا کې د کور ډوډۍ یو شانتي او د میلمستیا جدی. میلمه له خو خلک ښه شي تیاری کنه، نو په جنت کې به سړی هر وخت میلمه، او د چا میلمه به د رب العالمین. نو چې میلمه او د الله میلمه، نو ته خپل اندازه بیا لګو چې الله به څه درکوي. نو په دغه بازارونو کې به د جنتیانو یو بل سره ملاقات کیږي، غټې مرتبې والا او لاندې مرتبې والا،
یو بل سره ملاویږي او یو بل سره به ګپ او شک شپ لګوي، خوشحاله وي. د حورو به ځان له د ټنګ ټکور ځای وي، دا د دنیا ټنګ ټکور نه ګوري، راغونډېږي به او یو بل سره به سندرې وي. نحن الخالدات فلا نبیدو، مونږ خو همیشه ژوند دی او مونږ له زړېدل نشته دی. نحن الناعمات فلا نبأس، مونږ څونه خشته ښکلي یو او مونږ باندې څه تکلیف به نه راځي، نه لاسونه چې پړېږي او نه مخ چې پړېږي او نه بوډاوالی راځي. طوبى لمن کان لنا وکنا له، هغه خلک څه خشته دي چې مونږ د هغوی دپاره یو، هغوی زمونږ دپاره دي. خوشحاله به یو بل سره ښکلی ژوند به تېروئ. حضور پاک فرمایي وی د یو جنتي په کور کې به یو ملغلره وي، ډډه ملغلره یوه، او 80 میله کې به دا ملغلره 80 میله کې، او د دې ملغلرې په یو ګوټ کې چې کم خلک اوسېږي د بل ګوټ خلکو نه بني خبر چې هلته څوک اوسېږي. ته وایې دا دومره مې هورې دي او دومره ښځې په جنت کې، نو طاقت به مې وي که نه؟ نو د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. او چې کوم یې ښځې دي عربا اترابا، دا به ستا همزولې به په عمر کې به دنه مشرې نه، همزولې به دي. او د خپلې بیبي سره به سړی هر وخت داسې وي لکه دنیا کې چې سړی وادو کې او د واده لومبۍ شپې وي. دا د انسان ښکلی ژوند. او څوک به پردی ښځې ته نه پسخېږي او نه به یو ښځه پردي خاوند ته پسخېږي. رونو په دنیا کې چې کم نعمت څوک ګټل غواړي نو ملاویږي. بعضې خلک یې حاصل کړي. یو سړی وي ډاکټر جوړېږم نو ډېر ډاکټران جوړ شوي، یو سړی وي انجینیر جوړېږم ډېر شته، یو سړی وي عالم جوړېږم نو عالمان ډېر شته جوړېږي شي، وزیر جوړېږم نو ډېر خلک وزیران هم دي، یاره بادشاه به جوړېږم نو ډېر خلک بادشاه ته هم رسېدلی، یاره کارخانه نو ډېرو خلکو کارخانې هم شته. د دنیا دا ټول نعمتونه چې څومره دي که یو سړی حاصلی نو که ټول نه یو کس ته هغه شی میلو شي. لیکن که دنیا کې یو سړی دا غواړي چې د ما دا رنګ او شکل دی بدل شي، دا نشي بدلولی ځان. دا د امریکې صدر هم ځان نه نشي بدلولی چې د ما دا شکل دی بدل شي او زما دا پوز او غوږونه دی بدل شي او زما دا رنګ دی بدل شي. عارضي به بدل شي خو بیا به هغسې شي. او په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي په آخرت کې به بازاري، پای کې به شکلونه لګېدلي، جنتیان به پې چکرې لګوي. د یو سړي به یو شکل خوښ شي، دی به پکې ورننوځي هغه شکل به جوړ شي. نو شکل هم ستا په خوښه او رنګ هم ستا په خوښه. وفرش مرفوع قرآن شریف کې الله فرمایي. د دې څه مطلب؟ حدیث پاک کې راځي وی د دې دا مطلب چې دا اعلی بسترې وي او دا مرفوع، دا به د یو بل نه اوچتې داسې ني، دا به په غټو غټو مرتبو کې وي. د یو جنتي مرتبه به د بل نه 50 میله اوچته وي او د چا د 500 کالو په مزل به د یو بل نه بسترې اوچتې وي. دا جنتیان وي. د دې ټولو جنتونو د پاس یو جنت دی، هغې ته جنت الفردوس وي. او چې په جنتونو کې څومره ولې بیږي، دا ټول د هغه جنت الفردوس نه پکې روانې دي او هغه پکې بیږي. او دا ولې د هر جنتي کور ته رسېدلي دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د ټولو نه ادنا جنتي به څوک وي؟ لاندې جنتي وی دا به یو ګناهګار سړی وي، الله به د جهنم نه وباسي، ګناهونه به ته الله په جهنم کې ورجي او به خود نه دی ګناهونه به ته الله په جهنم کې ورجي. نو پروردگار به د جهنم نه وباسي. که د جهنم نه الله وباسي نو فرشتو ته به وي په دې غاړه کښېنوئ. نو چې دی دوزخ ته وګوري دی وایي الحمدلله الذي انجاني منک
خدای له ډېره لویه ثنا ده چې ستا نیزو راوویستم. خوشحاله به نو جهنم نه چې وځي دا مخ به یې سوځي تاو د وجې نه. یا الله یو درخواست ته کوم، ډېر احسان دی په ما وکړه چې د دوزخ نه دې راوویستم. خدای دا مخ مې د دوزخ نه دی بل طرف ته واړی سوځي. وی بنده دا سوال بدل قبول کوم خو بل به وغواړي. وی نه بل نه غواړم. الله به فرشتو ته حکم وکړي ښه مخ وله بل طرف ته کړي. چې مخ وله بل خوا کړي نو یو سوری به وویني. اوهو غلطه مې وکړه چې دغه سوال مې کړی وي ښه به مې فرشتو ته به یې راولي. چې راولي هغه اوبو کې به ولامبي، وجود به یې ښکلی شي، یخې به یو بس کي، تنده به یې ختمه شي او د هغه اونې د سوري لاندې به کښېني چې داسې مخامخ نظر وکړي د هغې نه به ورته خشته اوبه ښکاره شي او د هغې نه ډېره ګوره اونه به ورته ښکاره شي. وایي به چې دا مې څه غلطي کړې ده، که هغه سوال مې کړی وي ښه به مې کړي. چپ پی بیا به یا الله یو سوال ده نه کوم، هغې اونې له مې لږ که دې بوتلم نو ښه به وکړي. ای بني آدم تا چې بل سوال نه کوم. وی خدای قسم درته خورم چې بل به نه کوم. وی ګورې بل به وکړې نه زما دې قسمي. حضور پاک فرمایي الله سره به وعدې وکړي او قسمونه به وخوري چې بل سوال به نه کوم. فرشتو ته به وي هلته یې بوځئ، هلته به د هغې نه علو بي او ښکلې سورې به هلته به کښېني چې ساعت تیر شي د جنت دیوال به ورته راښکاره شي او د جنتیانو هغه شر او شور به هغه چغې به دې محسوس کي. یاره که دا سوال مې کړی وي ښه به مې کړي. نو بیا به دې چپ وی یا الله یو سوال ده نه کوم. بیا څه وی خدای دغه دیوال له مې ور ورسئ. وی ګوره تا څو ځله ما سره وعدې وکړو قسمونه دې وخوړل چې بل سوال به نه کوم. نو دا دې اوس بل سوال شروع کړو. وی خدای سم مضبوط قسم درته خورم چې بل سوال به نه کوم. خو دغې له مې ور ورسئ. الله به هلته ور ورسئ چې هلته یې ور ورسئ او د جنتیانو چغې واوري او هغه شور واوري. یخ دا مې څه غلطي وکړه. که دا سوال مې کړی وي چې جنت دروازه نو دروازې له خو مې دار څه کتل که نه نو دی به بیا چپ پی نو بیا به الله ته وي الله یو سوال ده نه کوم. بیا څه وی دغې دروازې له مې بوځه. دی به یریږي ډایرکټ به دا غټ سوال نشي کولی چې هسې نه الله خفه شي چې دوزخ نه مې راوویستې بیا مې ورخطا نه کي. خدای دې دروازې له مې بوځئ بل سوال به نه کوم. وی ګوره دوکه بازه څو ځله وعدې او قسمونه بورې بل به وکې. وی یاره قسمونه درته خورم ستا په ذات مې قسمې و مواثیق قسمونه وعدې بل به نه کوم. فرشتو ته یې ښه دې دروازې له یې بوځئ چې دروازې له ورشي او د جنت هغه دننه نعمتونه وویني او خوشحالۍ وویني. بیا ځان باندې چېرته پیږي چپ پی یا الله دې جنت ته خو مې وردننه. وی الله به وی ما اغدرک یا بني آدم څه دوکه بازې څه وعده خلافې او څه دروغجنې څونه دوکې دې ما سره وکړه او څونه قسمونه او څونه وعده خلافي دې وکړه چې بل سوال به نه کوم. او بیا کې وی خدای نو دا خو ما نه سپېره مه جوړوه که نه چې دا بار ناست دي خو دا سپېره دي وردننه مې کا. حضور پاک فرمایي وی خندل. چا ورته وی حضرت ولې دی وخندل؟ وی دا مې د الله هغه حالت راته را منکشف شو الله به وخاندي. دته به وی ښځه جنت ته مې وردننه کړې غواړه څه غواړې چې دې وردننه شي. وی خدای جنت خو ډک دی. نو بیا به ورته الله وی ښځه دا تا چې څه یاد کړو دا ما در یاد کړ د دې لس چنده جنت ستا لس چنده اتستهزئ بي وانت رب العالمین. خدای ته خو ډېر لوی خدای ما پر ټوقې کې دومره څیزونه کم دي په جنت کې الله به عزت وردننه شه د دې لس چنده ستا دي. حضور پاک وی دا په ټولو جنتیانو کې د لاندې مرتبې جنتي دي چې هغه د لوی مرتبې جنتي بلا څنګه زما وروڼو هر قسم نعمت ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. قرآن شریف کې الله فرمایي چې څه غواړئ پکې شته او چې غړه کې څه تېرېږي څه خواهش یې هغه به درته په جنت کې میلاوي. زمونږ دا طالبان بعضې پکې نسوار اچوي نو هغې راته په درس کې چټ راولېږي وایي چې څه تېرېږي جنت کې هغه میلاویږي. نو جنت کې به نسوار میلاویږي او که نه که یو سړی نسواري وایي
چې ماله پکې یو چونډی نسوار پکار دی. بیا بسې مونږ وایو نه په جنت کې نه برغی شته چې نسوار پکې ډغېږي او نه پکې را ډزو مشین شته دا رضړو کې یا یو ځای بل ځای چې لګېدلي دا نشته. ولې که د چاړه کې دا تیر شي چې نسوار نو وروڼو دا څیزونه به د چا پړه کې نه تېرېږي، ګنده څیزونه به د چا زړه کې هم نه تېرېږي، نه د چا په زړه کې د نسوارو شوق به راځي او نه د سیګرټ او نه د چیلم او نه د نشې، نه د چا زړه کې به دا راځي چې زمارې بچې پیدا شي او نه به د چا په زړه کې پردی ښځې ته کتل راځي او نه به د چا ښځې پردي سړي ته کتل پړه کې راځي. غلط څیزونه د بچي د پیدایش دا سوچ به هم د چا په زړه کې نه. یو صحابي تپوس وکړو وی صاحب جنت کې غنم جوار به کردی کېږي که نه؟ حضور پاک وی یو سړی به الله ته وی چې الله زما شوق ده چې غنم وکرم. الله به وله تخم ورکړي وی زه دې پلانکي پټي کې وکره نو هغه تخم چې دی په پټي کې اونولي نو په درب په سترګې پرب کې به هغه زرغونم شي او هغه به لوم شي او هغه به تریشلم شي، دانې به هم تیوځي او دونه غنم به تې وشي لکه د غرونو په شان غنم، دومره غنم. الله به ورته کې دونکه یا ابن آدم، ای بني آدم واخله دا غنم دی، یو شي باندې به ته موړ نشې. ته په غنم څه کې دلته کې هر څه ملاویږي درته، تیار خوراک درته ملاویږي، نه پکې بیمارېدل شته په جنت کې، نه پکې رونو مرګ شته، نه ډاکټر شته او نه جون ختمېدل شته او نه بوډاوالی شته او نه د صحت خرابېدل شته. یو ورځ به شپه په جنت کې نشته، نه ستړیوالی شته او نه خوب شته. خلک به په تکیاګانو ډډې لګوي خو ستړي کېږي به نه، د خوند دپاره به یې ډډې لګولي او غټې غټې بسترې به یې هغې ته به یې ډډې لګولي او زما رونو بوی پکې نشته، بدبویي ډیران پکې نشته دا په جنت کې. او یو ورځ به شپه پکې نشته او نور پکې نشته، یو شان سوري به په جنت کې. دا جنتیان به الله یو میدان کې را جمع کړي، چې را جمع کړي نو څوک به د نور په کرسو کښېني او څوک د زمرد او د یاقوت او د لالونو او د مرجان په دې کرسو به کښېني. رب العالمین به ورته راښکاره شي. الله به دې تپوس وکړي بندګانو وایه څه نعمت کم شته چې ما نی درکړی؟ دی به وایي نه الله مونږ چې څه غواړو هغه مونږ ته میلاویږي. الله به ورته وفرمایي چې نه یو شی پاتې دی، یو نعمت چې هغه لا ما نه دی درکړی. الله هغه څه شی دی زمونږ زړه کې خو نه تېرېږي. وی نه سوچ چکې که نه یو نعمت مې له اوسه پورې نه یې درکړی. دی به وایي خدایه مونږ خو چې څه غواړو میلاویږي او چې کوم ځای ته تلل غواړې هغه میلاویږي او همیشه خوشحالي د خوراک اوبه میوې هر څه میلاویږي. وی نه یو نعمت پاتې دی. نو رب العالمین به ورته خپل ملاقات دیدار به ورته وکړي. یو روایت کې 1000 کاله دی او بل کې 90,000 کاله دی، چې 90,000 کاله د جنت خوشحالی چا لیدلی وي چې یو سکنډ د الله دیدارو کې هغه به تېرې شي، دونه خوند به یې پکې. او چې څنګه موږ د جمعې مانځه له راځو چې څوک د جمعې مونځ کړي دا د جمعې د مانځه برکت دی. دقسې هلته خو یو ورځ ده شپې نشته، د جمعې د هفتې په مقدار باندې به مسلمانان ځي او د خپل رب العالمین ملاقات به کوي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. خوشحاله به چې واپس راشي په سترګو کې به هغه منظرې چې بیا به کله دا وخت راځي چې مونږ الله ووینو. کور ته چې راشي ښځې به ترې تپوس کوي وی څنګه تاسو خو نن ډېر ښکلې نه یې او ډېر خشته نه یې او ډېر ښکلې خوشبویي ده نه ځي. دی به ورته وي ولې به ښکلې نه یو او دا خشته خوشبویي به راله ولې نه ځي؟ مونږ د خپل رب العالمین سره نن ملاقات کړی.
ښځې به یې وایي واقعي چې د رب سره سړی ملاقات وکړي او د ښکلې خشته نه شي او خوشبویي ترې نه دي نو په څه به دي وروڼو باران به په جنت کې کېږي او باران به یې څنګه ابه د دنیا د اوبو باران نی هغه باران به د خشته اعلی قسم خوشبویو باران وي د دنیا اوبه خو چې رابېږي تشې اوبي ابه خوشبویی وي او د هغې باران وي او خشته ښکلې هواګانې به پکې لګي هغه هوا به ډېره مزېداره او د هر جنتي د کور ګوټ ګوټ ته به هغه خوشبویي او هغه هوا رسېږي بیا به رب العالمین را یوځای کړي دا جنتونه دی الله دې زموږ ستاسو نصیب او انشاءالله چې خدای به موږ دې جنت ته بوځي ټول وایي انشاءالله دا موږ له خدای پیدا کړي شکر دی الحمدلله موږ د خدای نوم په دې جبالو او د خدای قرآن وایو او رب العالمین ته په دې تندي دا سجدې لګو او جماعتونه جوړو او د خدای او د رسول چې کم دین بیانې عالمان د هغوی سره مینه کو دا د خدای د مخه کنه او د خدای د جماعت احترام کو خو د خدای د پاره او د الله د کتاب زده کړه کو دا د الله د پاره او په دې ژبه د الله نوم اخلو نو انشاءالله چې جنت به خدای مونږ له راکوي که خیر دا خدای د اوباما له او د کافرو له نه پیدا کړي او نه بوش او مش او ټوش له پیدا کړي دا جنتونه مونږ تاسو له پیدا دي اعدت للمتقین خو خدای دې مونږ پرهیزګاره کړي او خدای دې د رسول الله مبارک په مرګرتیا کې جنت ته بوتلی کړي نو زما وروڼو بیا به رب العالمین راجمه کی پاغه میدان چې راجمه کی وی جنتیانو ته نعمت مړو کې تیریږي چې ما نی در کړې نو نه الله مونږ خو چې څه غواړو ملاوي استا دیدار او پروردگار هغه ملاوي او رسول الله مبارک فرمایي وی دا ټول خلق به په یو وخت د الله دیدار وکړي نو وی دا به څنګه اخو په اربونو کربونو مخلوق وی په جنت کې نو نبی علیہ السلام مثال ورکي وی تاسو چې د 14 سپومې وي او ټول خلق د سپومې ته ګوري د چا پکې شک کیدی چې دا سپومې نه ده وینا او څوک بیره تیل یو بل سره کوي د سپومې په لیدو کې وینا وی دقه رنګ به رب العالمین ویني نه به د چا شکي چې دا الله نه دی او نه به څوک یو بل سره ټیل کوي لکه څنګه چې د 14 سپومې تر ځړې ګوري دی مثال نو چې الله بیا را جمع کی نو الله به تپوسو کې څه نعمت داسې شته چې هغه ما نه دی درکړی وینا الله چې څه مونږ غواړو هغه میلاویږي خوراک میوې د ښکار غوښې الله ستا میلمانه مشروبات بیبیانې غلامان خادمان یو بل ځای ته تل رسېدل خدای چې څه نعمت ته میلاو دی وینا یو پاتې دی الله هغه بسي نو رب العالمین به ورته وي ښه دې خوا ما ته غوږ کېدی چپ شي ټول به چپ شي نو الله به ورته په خپل ښکلي اواز د قرآن شریف تلاوت شروع بنده له خدای ښکلی اواز ورکړي هغې کې څونه خوند دي خشته اواز د خدای لوی نعمت دی نو چې الله د الله اواز به څونه خشتی نو چې دا تلاوت الله شروع کړي دا جنتیان به ورته ټالی وایي اوري با چې دا اوس نه بس کېږي والله وای دونه خوند به چې د جنت تېرې شوې خوشحالۍ به د خلکو نه یېرې شي رونو او چې واپس راځي په غوږ کې به د الله هغه اواز وي نو زه پکې د ځانه یو ټکې ویم زه یم چې بیا الله پاک د صورت رحمان تلاوت کوي چې څونه خوند به کوي خشتم دی او ټول د جنت ذکرونه دي پکې د جنت بیبیانې به داسې وي چې هغې له نه انسان او نه پیري د ګوتې نه دي وروړی پاکې بیبیانې د هر چا بیبیانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خو د جنت د هر انسان جنت د دنیا د سوچندو نه زیات لیکن د یو چابک ځای چې په جنت کې چاته میلو شو د دنیا او مافیها چې څه په دنیا کې د هغې نه قیمت زیات خپلو بچو سره به پکې ملاقات کېږي
استادانو سره ملاقات بکیږي، دوستانو سره ملاقات بکیږي، پیغمبرانو سره ملاقات بکیږي، الله سره ملاقات به په جنت کې کیږي. حضور پاک حضرت بلال ته وای وی بلال ستا جنت مم ستا محل مم لیدل او ستا ښځه مم لیدل. خوشطبي به یې کول. د الله رسول څنګه وی زه روان وم په جنت کې، یو ډېر اعلی محل و مزیدار داسې محلونه هم په جنت کې شته. پخوا به صحابه وی دا به څنګه اوس هغه پته ولګېده شیش محل ورته وایي چې د هغې دننه ناستې بار به راته ښکاري او چې بار ناستې دننه به راته ښکاري. اوس خو پته ولګېده شیشه کې دا صفت شته، پخوا به چا دا نه منله. په دې دوبی کې یې هوټل دی، آشنا هوټل دی، هغې کې چې سړی دننه ناست دی، په دریاب کې دننه دی، په سمندر دریاب کې دننه دی د هوټل، او ټولې کمرې په اوبو کې دننه دي، ټوله شیشه شیشه ده په اوبو کې دننه. سړی چې په کمره کې په کټ کې ناست دی نو دا کبان درته ښکاري، ته به کټ کې ملاست دی او د شیشې نه پورې غاړه به راته کبان ښکاري. کبان را په منډه شي، ته به یې زما په دې کټ رالل، شیشې سره به یو ډغره ووي واپس به شي، ټوله شیشه شیشه. او چې په دې منځ کې دا پیلرې نه دي دا ستنې، دیم په داسې اندازه هم شیشه ده، تا ته به پته نه دا پیلر دی، تا ته به یو داغ غوندې ښکاري، په داسې اندازه یې جوړ کړي دي، ټول په سمندر دریاب کې دننه دی. نو چې انسان له الله داسې ما چې ورته وکتل مې خدای انسان لري دا طاقت دلته ورکړی، نو پروردګاره چې تا او په جنت کې څونه محلات اعلی اعلی تېر جوړ کړي مې. نو زما وروڼو وی ما هغه هورې یو وله و په هغې باندې د هغې محل په خوا کې مخ باندې اوبه اچولې، چې اوبه به یې په مخ واچولې، وی هغه به تې داسې لاندې څڅېدې لکه د ملغلرو په شان، ډېره خوبصورته. وی ما ته حیا وکړه، جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او دا ښځه څوک ته؟ وی ته په خپله تپوس وکړه. مې ته څوک یې او دا محل د چا؟ وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح، حضرت بلال دا هغه دی او زه د هغه په انتظار ورځې شپې تېروم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي وی عمر ستا محل مې ولیده، وی ډېر ښه شته و، ویړه مې وغوښته چې ور دننه شم، وی عمر ستا غیرت را مخکې شو نو دننه ورنرلم. ابکا غارو یا رسول الله، وی د الله رسوله زه په تا غیرت کوم، وی جړل د خوشحالۍ نه چې زما جنت ته خو ته تللی وې ښه وه. وی داسې یو اعلی محلات مې ولیدل، ناشنا بلډینګونه، وی مې چې دا د چا دي؟ وی دا د عامو مسلمانانو. وی د هغې د پاسه مې د هغې نه اعلی محلات ولیدل، ځان له بهترین بهترین خدایه دا چمنونه او دا بوټې ونې دا محلات دا د چا دي؟ وی دا د خاصو مسلمانانو. وی د هغې د پاسه مې ډېر اعلی محلات ولیدل، ډېر مزیدارو، دا د چا دي؟ وی دا د شهداو شهیدانو دي. وی د هغې د پاسه مې د هغې نه اعلی بهترین محلات ولیدل، دا د چا دي؟ وی دا د صدیقینو دي. وی د هغې د پاسه مې د هغې نه اعلی محلات ولیدل، دا د چا دي؟ وی دا د پیغمبرانو دي. وی د هغې د پاسه یو خشته وریځ وه، تکه سپینه او ډېر بهترین اعلی محلو، مې دا د چا دی؟ وی دا ستا دی. وی ما وی چې پرېږدی چې د خپل محل ته ور داخل شم، وی نه ستا لاسه ټیم پاتې دی، چې هغه ټیم دې پوره شي نو هله به د خپل محل ته ور داخلی، چې هغه ټیم دې پوره شي نو هله به د خپل محل ته ور داخلی. ورونو دا جنتونه چاله پیدا دي؟ الله قرآن شریف حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي چې الله وی چې اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې ما نیکانو خلقو له دا خوشحالی تیاری کړي، دا قیمتي خوشحالی. د دنیا د ژوند کې د پوټې خوشحالی لپاره موږ څونه محنت کوو، سل 200 روپو دپاره سړی څونه د ورځې منډې تړلی وای، او دا میاشتې چې 5-6 زره تنخوا لې هغې له سړی څونه منډې وای،
او چې 10-12 منه غنمې په پټي کې زرغونېږي هغې له څونه او بخورې کې یو څونه منډې ترړې وي حالانکې دا معمولي شی دی د جنت په مقابله کې او محنت یې زیات دی او د جنت څونه خوشحالۍ دي ګورې محنت یې کم دی معمولی د دنیا په مقابله کې ډېر کم محنت غواړي 5 منځونه دي چې سړی دا نشي کولی خو دا قمقل او زکات 40 حصه ده او د رمضان روجي د ټول کال کې یو میاشت او چې مال د سړي حج به وکړي چې نه اړو فرض نه دی او د پردو حقوقو نه ځان ساتل ورونو دا د جنت د تلو ذریعه ده نو حضور پاک مبارک قرآن شریف کې الله فرمایي لنوریه من آیاتنا وی ما پې د معراج دا سیلونه وکړل دې دپاره چې مونږ ورته د خپل قدرت نښې وښایو نښې دا په دنیا کې د حضور پاک باندې د کافرو د طرف نه تکلیفونه تیرېدل نو خدای پاک ورته په دې میاشت کې غالب داسې دي ښه اختلاف پکې شته د دې میاشتې 20 باندې رب العالمین دا ډېر لوی سیل پې وکړ دوزخونه وی دوزخ کې مې یو درز واورېد درز مې چې دا درز د څه دی وی چې دا کله نه الله دوزخونه پیدا کړل نو د هغې د سر نه الله یو کاڼی ورغوزار کړ وی اوس هغه کاڼی د دوزخ ویښته ورسېد نو دوزخونه عذابونه هم د خدای ډېر دي او جنتونه هم ډېر دوزخونه یې چاله پیدا کړي دي کافرو له او جنتونه مسلمانانو له دوزخونه یې چاله پیدا کړي دي هغه مسلمان له چې بدعمله دی ابه سموده پکې وي بیا به یې تیله وباسي او جنت د نیکانو بندګانو ځای دی نو رب العالمین دې مونږ نیکان کي او خدای پاک دې مونږ دغه جنتونو ته داخل کي تا پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن شریف کی راواله او ښکلی کې نو ام په الله ثواب درکوي رحمت شو که نه شو چې دې سینې پورې دې ونیوه نو بیا هم په الله رحمت درکوي ثواب دې کیږي رحمت شو که نه شو او چې هسې ورته ګورې بیا دې هم ثواب کیږي رحمت شو که نه شو او که رومال او کڅوړه دې وله جوړه کړه الماری دې وله جوړه کړه نو بیا دې هم ثواب او اجر کیږي وایه اوس رحمت شو که نه شو او چې قرآن شریف ته یاد که حافظ د قرآن شریف جوړ شوی د دې نه لوی رحمت بل کم دی ځکه حفظ په اسانه نه کیږي دا انسان چې قرآن شریف یادوي نو دې 100 کرته یو آیت تلاوت کوي دا د دپاره رحمت شو د مور او پلار دپاره رحمت شو د خاندان دپاره رحمت شو برکت شو او چې بیا قرآن شریف یاد کی بیا یاد ساتي نو دور ولا کوي نو یو رکوع 15 کرته او 40 کرته لولي نو چې دې دور خلاصوي نو قرآن شریف یې 40-50 کرته خلاص کړي ښه په رمضان کې چې ختم کوي مونږ خو شاته ولاړ یو اورو او قاریان دروازې هغه تلاوت کړي چې راته د شپې یادي د شپې بیا لولي دروازې دور کوي د شپې لولي څونه د قرآن شریف تلاوت څونه برکت او فایده شوه که نه شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترق وی که قرآن شریف په یو سرمن کې بل شي او بیا دا سرمن اور ته وغورځولی شوي دا سرمن به سوځي نه زمونږ دا طالبان په مونږ سوال کوي وی مونږ خو کله قرآن شریف په تعویز کې بند کو په سرمن کې بند کو خو اور سوځئ رونو دا سرمن نه د انسان دا سرمن مراده ده احاب دا کچه سرمن چې پخه شوي نی او د نار نه د جهنم اور مراد دی نو که دا قرآن شریف د انسان په سرمن کې بل شي او دی حافظ جوړ شي او بیا دا انسان د جهنم اور کې غورځی نو دی به نه سوځېږي وایه برکت شو که نه شو او یو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف وویلو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف وویلوست او عمل یې پې وکړ عمل ورسره دی د ده مور او پلار ته به د قیامت په ورځ الله پاک یو تاج په سر کړي
من قرأ القرآن چې قرآن یې اولسته وعمل بما فيه چې قرآن کې کم آیتونه دي په هغې عمل مو کړي البس والداه تاجا یوم القیامه مور او پلار ته به یو قیامت پر الله یو تاج په سر کې او دا هغه تاج کې به ملغلرې لګېدلي غمی دا هغه یو غمی رڼا به د دنیا د انور نه زیاتی دی دا مور او پلار برکت شو نو وی تاسو اندازه ولګوئ چې د مور او پلار یې دونه عزت او اکرام کېږي چې دا چا قرآن شریف یاد کړی چې ده به څونه عزت یې د خدای په نس د حضور پاک صحابه کرامو په لاره تېرېدل یو ګودر سره شپه شوه په بخاري شریف کې حدیث نو هلته د هغه ګودر په غاړه چې کم کلی و د هغې خلکو نه یې ډوډۍ وغوښته نو چا وله ډوډۍ ورنه نو اتفاق ته ګوره دا غریبانان خو نار پاتې شو ماښامې میلاو نه شو د کلي چې کم مشر و مار وچیچ چې مار وچیچ د خلکو منډې ترړې ووالې نه جوړېږي اخره کې سوچ وکړه وی دا میلمانه چې کم راغلي دی او د ګودر په غاړه دیره دی هلکه دوی کې ګورو چې څوک دم والا شته که نشته نو دوی لرالل وی هل فیکم من راق تاسو کې څوک دمګر شته ولې ان سیدنا لدغا زمونږ د قوم مشر مار چې چلی دی او سعینا له بکل هر قسمه منډې موالې خو لا ینفع هېڅ فایده ورته نه رسوي په دې صحابو کې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه موجود هغه وی او مال دم راځي زه به دم کم ټیک بشي اله شابه سړی را نمري زر پې دم واچوه او ته وی مونږ خو دنه بېګا ډوډۍ غوښتې وه او ډوډۍ هم را نه کړه د شوم پړق بچو او اوس خیراتي دمونه غواړئ خیراتي دم ناچو اوس به درته پته ولګي که بیګام ډوډۍ را کړې وه مفت دم مې د لا اچو بیګام ډوډۍ نه ده را کړې اوس خیراتي دم نه اچو څه غواړې نو روایاتو کې لږ اختلاف شته خو کم مقدار به یې راته زه ذکر کم وی 40 ګډې چیلې به را کوې شکرانه ورته مونږ وایو دا شکرانه زمونږ اصطلاح ده چې څوک په چا دم واچې لکه شکرانه والا ورکا دا د شکریې نه ماخوذ لکه تا سره هغې احسان وکړو نو تی شکر ادا که او د الله هم شکر ادا که صدقه وکړه وی شکرانه به راکې څومره 40 ګډې چیلې به راکې دې ته زه ویم شکرانه وای ایو بابا استاد جي له ماشوم راوسته وی په د دم واچوه جاړي نو دم یې پې واچو نو 5 روپۍ ورکړې پخوا به 15 پاوه شکرانه وه دې مشرانو ته پته ده 1 روپۍ 4 انې به شکرانه وه او اوس خبره 5 روپو ته رسېدلې ده چې د نسوارو غونډ هم پې نه کېږي د نسوارو غونډ څو ته ورسېده 10 روپو ته شکرانه 15 روپۍ ده نو دم یې پې واچو شکرانه 15 روپۍ ورکړه او ماشوم ټیک شو چې کور ته یې بوت بیا په جړا شو بیا راغې وی استاد یې ماشوم خو کور کې بیا په جړا شو وی د 15 روپو د دم زور تر کوره پوري ته مضبوطه شکرانه ورکړه چې بیا ټیک کېږي که نه ټیک کېږي ولې د مندني ډاکټر له 50 روپۍ پیس ورکې د 400 هغه چې لږ مضبوط ته 100 به ورکې پېښور والا له 1500 ورکې به ښه کار کېږي نو شکرانه دې ته وایي 40 ګډې چیلې به راکې مجبور او خواران وی ډېره ښه ده در به کو خو دم واچوه حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه راغی او صورت فاتحه پې ولوستله او لاړې به یې په خولې کې جمع کولې او په هغه مارچیچلي به یې چوپ کولې خدای پاک جوړ دا بخاري شریف کې حدیث دی ګوره چې جوړ شو 40 ګډې چیلې ته واغېښتې چې روان شو نور ملګري ورته وایي دا دې څه غلطي وکړه اخذت على کتاب الله اجرا وی دا خدای په کتاب دی اجرت واغېست دا خدای خو نه کړه قرآن شریف کې خو الله تعالی فرمایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا
الله وی زما په آیاتونو پیسې ماله اجرت ماله او تا د خدای په آیاتونو په صورت فاتحه په دم اجرت واغش دا خدای خو نه کړل هغه وینا ما څه ګناه خو نه ده کړې ما په ناروا خو پیسې نه دي اخیستې په روا مې پیسې اخیستې دي سره اختلاف کې شو فیصله په دې شوه وی لاړ به شو د حضور پاک مبارک نه به تپوس وکړو که هغه وی چې د اجرت ټیک دی خو تقسیم به کوو او که وی چې د اجرت ټیک نه دی نو بیا به واپس به لاړل مدینې شریفې په مدینه شریفه کې د حضور پاک نه تپوس وکړو هغې خوشحاله شو وی ابو سعید تا ته څه پته وه چې په صورت فاتحه کې شفا ده دا خو ډېر ښه دم دی پیچولی نریس پې جوړ شو وی صاحب دا ګډې چیلی مې د په اجرت کې اخیستې دي دې سره څوک دا جیز دی او که ناجیز نو بخاری شریف کې حدیث دی ښه حضور پاک ورته فرمایل ان احق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله وی بهترین اجرت خو هغه دی چې د خدای په کتاب دی واغشته دا خو بالکل جیز دی څه په ګناه خو دی نه دی اغشتی په حلالو دی اغشتی یو سړی ډمې ګډه یو اجرت پیلی دا ګناه ده په ناروا اجرت شو یو سړی وی سی آر چلی یو اجرت پیخلی دا ګناه ده په ناروا اجرت شو یو سړی ټي وي په کرایه ورکوي دا ګناه ده په ګناه اجرت ګنی نو دا خو تا ګناه نه ده کړې دم دی واچو او قرآن دی ولوست نو دا خو حلال شی دی جایز دی مسلمان ته پکې فایده ده ډاکټر صاحب مسلمان ته فایده رسوي نو فیس اخلي که نه اخلي وکیل صاحب مسلمان ته فایده رسوي نو فیس اخلي که نه اخلي نو تا یو مسلمان ته فایده ورسوله هغه د جوړ شو او د خدای کتاب یو حلال عمل دی وکړو نو په حلال عمل اجرت حلالي جایزي ښه دی کړي بلکې یو دویم ټکې ورته حضور پاکو فرمایا وی اجعلوا لی معکم سهما وی مالم په دې ګډو چیلو کې سره کې د طالبانو ته هم په دې کې درې فایدې دي چې ولې ته عیسی غوښته یوه فایده دا ده چې وروستو خلکو ته دا معلومه شي چې ګورې په دم اجرت اغشتل شکرانه اغشتل جیز دی حضور پاک پکې ځان لمیسه اغشتی اوس بس تاسو یاره د طالبانو په ذهن کې یو سوال راځي چې په دې بل ایت کې خو داسې رالل چې لا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا چې زما په آیاتونو پیسې مه اخلئ دا لږ شی دی د آخرت لوی ثواب ولې نه هلئ نو ورونو دا یاد وساتئ دا آیت کله نازل دی د دې شان نزول له به لږ لاړ شو دا چې کله مدینې منورې ته نبی علیه السلام تشریف یوړ او هجرت یې وکړ نو د هجرت نه پس په مدینه شریف کې هلته یهودیان اوسېدل چې دوی هجرت وکړ هغه یهودیانو چې تورات وکت نو د هغوی په کتابونو کې د حضور پاک مبارک صفتونه چې د آخر زمانې پیغمبر به شکل به یې داسې وي مبارک سترګې مبارکې به یې داسې وي او ګرځېدل مبارک به یې داسې وي او خبرې مبارکې به یې داسې وي او عقیده به یې داسې قوم به یې داسې دا ټول صفتونه دا په تورات او پخوانو کتابونه کې بلکې د نبی علیه السلام صفتونه نه د هغې د صحابو د ملګرو صفتونه هم پکې شته والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة دا تورات کې د هغوی صفت دی نو چې د ملګرو صفتونه شته د حضور پاک خو یقینا نو دی د تورات چې کوم مولیانو هغه زمانه کې هغوی د خپلو مشرانو ته وي سیاسي مشرانو ته وی دا خو رښتونې د خدای پیغمبر دی ځکه زمونږ په کتاب کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دی پکې شته هغې سیاسي لیډرانو ورته وی دی مذهبي مشرانو ته وی پام کوئ دا خبرې ښکاره نه کې که دا خبرې م ښکاره کړې نو اوس به دا ټول یهودیان مسلمانان شي زمونږ مشري به ختمه شي سیاست لا مشري ختمه شوه او ستاسو مذهبي پوزیشن هم ختم شو ځکه قوم رانه ټول مسلمانېږي نو دا ایتونه پټ کې
ګورې زمونږ پیسو ته خطره ده، زمونږ سیاست ته خطره ده. لکه نن چې کم نظام دی رونو، نن هم چې دا څومره باطل لیډران دي، د دوی سوچ څه دی؟ دی د علماو قدر خلکو نه پټوي، علما بدنام کې، مدرسې بدنامې کې، حافظان بدنام کې، طالبان بدنام کې، جهاد بدنام کې، دین بدنام کې، مدرسه بدنامه کې. دا یو سوچ دی. دا ولې که چرته د علماو صفت خلکو ته ښکاره شي چې علما کم حیثیت لري، مدرسه خلکو ته ښکاره شي چې مدرسه څه حیثیت لري، او عالم څه حیثیت لري، حافظ څه حیثیت لري، طالب څه حیثیت لري، اسلامی سیاست څه حیثیت لري، جهاد څه حیثیت لري. که دا خبرې خلکو ته ښکاره شي، دا ټول خلک د لیډرانو ناراضي او ملیانو پسې کېږي، د هغې سیاست بربادي. هغې وی مولا بدنام کا، حافظ بدنام کا، مدرسه بدنامه کا، چې دا خلک دوی پسې نشي او مونږ پسې شي. بیا خو زمونږ لیډري ختمېږي او زمونږ سیاست ختمېږي. نو په دې وجه مولا کې نکتې راوباسي او بدنامۍ، عالم کې نکتې راوباسي بدنامۍ، مدرسه کې نکتې راوباسي بدنامۍ، او دین کې نکتې راوباسي بدنامۍ، چې دا خلک مولیانو پسې نشي او زمونږ سیاست خراب نشي. دا هغه د یهودیانو نظریه اوسه پورې را روانه ده. نه هغې به د تورات هغه آیتونه پټول د دغې پیسو د سیاست او د خپل مشرۍ د خاطره. نو الله دا آیت نازل کې چې لا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، داسې مه کوئ، دا لږې غوندې پیسې دي، اخرت هم ځان له تباه او برباد که. د حضور پاک صفتونه ښکاره کې، ستاسو په آیتونو کې چې کوم د نبي علیه السلام صفتونه دي دا مه پټوئ، دا ښکاره کې. دا د هغې په حق کې نازل دی. په دې کې نه چې په تعویض پیسې مه اخله، په دې کې نه چې په درس تنخوا مه اخله، په دې کې نه چې په قضا تنخوا مه اخله، په عبادت تنخوا غشتې شي. مثال به درکم، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام مبارک لومبی خلیفه دی. د هغه چې څومره کار او عبادت وکنو، اخو داسې بادشاهي نه وه لکه زمونږ ستاسو دا بادشاهي کې ده. اخو خلافت علی منهاج النبوت و، د پیغمبر خلیفه و، د هغه چې څومره کارونو ټول عبادت و. قضا کوله عبادت دی، جهاد یې کو عبادت دی، خلکو ته دین رسوا عبادت دی، فیصلې د حق کوا عبادت دی. او تنخواه اغشتې ده که نه اغشتې؟ صحابه ولا تنخواه مقرر کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د عدل انصاف حکومت کو عبادت دی، تنخواه اغشتې ده. صحابه ځای په دی قاضیان مقرر دي، قضا عبادت دی، تنخواه پې اغشتې ده. مفتیان دي، تنخواه اغشتې ده. اوس وګورئ د عربو دا غټ غټ امامان دي لوی لوی، او د سعودي د مکې مکرمې او مدینې منورې امامتي کوي، تلاوت کوي په رمضان کې، باقاعده تنخواګانې اخلي. نو تنخوا غشتل ګناه نه ده په عبادت. د هغې دا مطلب دی چې په تورات کې د نبي آخر الزمان کوم صفتونه دي، دا آیتونه د خلکو نه مه پټوئ د پیسو د خاطره، دا ګناه ده. نو آیت شان نزول خو هغه دی، حکم عام دی. ګوره دا نه چې هغې پورې مختص دی، مونږ په مورد پورې اختصاص نه لرو، حکم عام دی تر قیامته پورې. عموم د حکم له اعتبار، عموم د مفهوم له اعتبار، تر اوسه پورې قیامته پورې چې څوک هم د الله د کتاب یو حکم پټوي، یو آیت پټوي د پیسو د خاطره، د دې آیت لاندې داخل دی، دا ګناه ده. دا یو طالبانو دپاره م یو نکته راته. نو دې نه معلوم چې سورت فاتحه کې شفا. اوس بس تاسو په ذهن کې اوس سوال راځي، د هغې جواب دله کوم. تاسو به وایئ چې صیب زه خو غریب یم او هر ماښام سورت واقعه لولم، زه خو جوړ نشم، دا فقر خو مې ختم نشو، مور مې ناجوړه ده او د دنیا علاج مې ونه وکړه او سورت فاتحه پې لولم، اخو ټیک نشوه، او زما خو یو اجتو او سار می سوره یاسین اولستا، اجت خو می پورا نشو، او جی امتحان می ورکړیو، انټرویو وسار لاړم او انټرویو کې خو ناکام شم، نوکرۍ له سار ووتم چې ما ته به نوکري میلو شي او سوره سار وختي می سوره یاسین اولس، هغه اجت خو می پورا نشو. یا حضور پاک فرمایي چې څوک آیت الکرسی لولي ماښام د الله د طرف نه په دې یو څوکیدار مقرر د بچو د مال حفاظت وکړي. صاحب ما خو آیت الکرسی لوستې وه او بیا مې م کنډرو شو، غلا نغله وکړه،
د دې جواب دله درکوم. دوه قسمه اسباب دي رونو. یو ته مادي سبب وای، مادي جسمانی، او یو ته روحانی سبب وای. مادي سبب که یقین او عقیده نه غواړي، که عقیده او یقین دی هم کار ورکوي او که عقیده او یقین دی هم کار ورکوي. لکه مثلا د اوبه یو مادي شی دی، د تندې او د ختمولو سبب دی. زه اوبه څکم، که عقیده او یقین مې پېشته و که نشته زما تنده ختمه. یا اور د حرارت یو سبب دی د ګرمۍ، زه ګوته پکې منډم، که عقیده شته که نشته ګوته مې سوځي. یا ډسپرین ګولی خورم، که عقیده مې پېشته که نشته یو مادي سبب دی ما نه خوله وباسي. یو روحانی اسباب دی. روحانی اسباب به اله فایده ورکوي، نتیجه به ورکوي چې سرسو ستا کلک یقین او عقیده وي، او که کلک عقیده دی نی بیا به کار نه کوي. او د هغې یو څو مثاله درته ښیم. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کتاب دی تسهیل المواعظ، هغې کې یو واقعي لیکلی ده. یو ملا صاحب د جمعې په مانځه کې تقریر کو، خطبه کې، نو د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل بیانو. نو دا ملا صاحب په جوش کې راغی، وی بسم الله وایا چې څه کار دي کیږي، حاجت یې نه به دله خدای پوره کوي. نو یو بانډیسي په دې مجلس کې ناست و، امیر سړی و. هغه چې دا واورېدل خوشحاله شو، استاد جي خدای د سره خو کا، دم خو دې راته وخو، خو ډېر لیټ دی وخو، خو زه بیا هم ښه ده. نو چې به منزل راته نو لار کې دریاب و، په دریاب به کشتی کې راته، نو کشتی له به اجرت ورکو، مزدوري به یې ورکوله، نو کرۍ به یې لګېده. نو چې دې طرف نه لار، دا خو عجیبه دم راته استاد جي وخو، بس اوس به بسم الله ویم، او استاد جي پکې دام ورته ویلي چې که په دریاب پورې وځي بسم الله وایه نیغ پورې وځي، خپه به دې نه لمدېږي. استاد جي شکر دی دا خو کرۍ بلا پیسې مانه کشتی والا اخلي. بس چې دریاب ته ورسېد وی بسم الله الرحمن الرحیم، او په دریاب ورګډ شو. چې ورګډ شو نیغ پې پورې وت، لکه په ځمکه چې سړی ګرځي. واقعي نه څپلی لمده شو، نیغ په لمده شو. اوس چې په دریاب راځي، دې طرف نه ځي هغې طرف نه راځي، بسم الله وایي او نیغ پېځي او نیغ راځي، خپې نه لمدېږي. نو یو ځل یې د استاد جي له ډوډۍ وکړه دې ملا صاحب له، تا له ډوډۍ کوم ما سره به ځې. نو دعوت قبلول سنت دی ډېره ښه. نو ورسره روان شو. نو چې دریاب غاړې له ورسېدل، له استاد جي بریک ونیوه، ودرېد. مقتدي ورته استاد جي راځه که نه، ولې دې بریک ونیوه؟ وی کوم خوا؟ وی زما کور خو دریاب نه پورې غاړه ده. وی صبر وکړه چې کشتی خو راشي که. وی په کشتی څه کې؟ وی په څه کې به ځو؟ وی استاد جی چې تا ما ته دم خولو چې بسم الله وایه او په دریاب پرېږده لمدېږي به نه، نو هغه دم وایه که نه. چپشا سرکوزیه منغر کې زمونږ خولې نه دي ګورې، پام کوه دا کارونه کې. یو استاد جي تا ما ته دم خولی دی، او زه خو همغه دم ویم او نیغ پې پورې وځم، همغه بسم الله ویم او پورې وځم را پورې وځم، په مې نه لمدېږي. استاد جي وایه لرې شه منغر کې اوس دې تا ترین دریاب ته وګوره، داسې ونه کې ګوره. دواړه سره په باز شو. مقتدي ورته وایي زه دنه مخکې کېږم، ته را لاس راکړه، که دې ډوب کړم مه راځه، او که دې ډوب نه کړم نو راځه راپسې. مقتدي مخکې شو باندې سي، استاد جي نه یې لاس نیولی دی، پې نیغ روان دی، د هغه خو تجربه د مخکې نه حاصله ده. نیغ روان دی، بسم الله وایي، په اوبو داسې روان دی لکه د ځمکې په شانتې، او استاد جي دا خپې داسې رپېږي را رپېږي چې خدایه خیر پکې واچي، رو رو ورپسې روان دی. مولانا اشرف علي صاحب لیکلی دي چې چا دم دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې لښکر یې ولېږه. د لښکر مشر حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې دې څنګه لاړ، اوس کشتی نشته، اخو سمندر دریاب دی. دی په دې غاړه ودرېدل چې خدایه پورې بادشاه کافر دشمن پورې غاړه دی. اوس به څه کېږي؟ څوک وایي واپس ځو. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورته وي په دریاب ورځو. په دریاب څنګه ورځئ؟ دا خو 100,000 فوټه اوبه دي، دا څه کې؟ وی ګوره زه پې ورځم، که زه ډوب کړم تاسو مه راځئ،
که زی ډوب نکړم پورې ورته م راځئ راپس. نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په اس باندې خپه ور واړوله او نیغ دریاب ته ور ورسېد او دریاب ته ویې دریابه که ته په خپل حکم چلیږي دره لمډوب مې کا، خو که ته د الله په حکم چلیږي نو زه د الله د رسول د خلیفه د حضرت عمر د فوج جرنیل او د الله په لار کې جهاد له روانې چې ما خپې ته م راونه رسې، او که په خپل حکم چلیږي چې څه دې خوښه یې کوه. اس دې پونده ورکړه او پې ورغې. اس په دریاب داسې روان او داسې لکه په ځمکه چې روانې، او چې فوج وکتل ټول لښکر ورپسې شو، پیاده دی او که اسونه دی او کوخان دی، په دریاب ټول لښکر داسې روان دی لکه په ځمکه چې رواني، نه د چا خپه لمده شو نه د اس او د اوښ سم لوند شو، یو خپه د چا لمده نه شوه پورې ورته. دا دویم مثال. درېیم هم دله درکوم. مصر فتح شو. د مصر گورنر په هغه زمانه کې حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه. نو مصر کې دا چې کم دریاب دی دریای نیل دی به کال کې یو ځل راپورته کېده او دونه به روچت شو چې دا کلی به یې غرقو، مصر به یې غرقو. نو د هغوی یو خپل رسم و یو طریقه وه، هغوی به یو خشته جینۍ وکته ښکلې په ټول مصر کې چې به تې ښکلې جینۍ نه وه، هغې ته به یې کالي واچول او خشته جامې به یې ورته واچولې. نو چې دریاب به روچت شو نو جینۍ به یې پکې وروغورځولو، چې جینۍ به دریاب ته ورسېده دریاب به ښکته شو. دې طریقه وه، رواج چې د حضرت عمر په زمانه کې دریاب روچت شو. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ته خلکو وی چې زمونږ خو دغه رسم جینۍ به ورغورځو، دریاب به کینی ګنې نه کینی. وی پام کوئ جینۍ ورونه غورځوئ. وی بیا وی صبر وکړئ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خط راولېږ، سړی یې راولېږ. حضرت عمر صاحب یو دونه چټ ورک او اډر یې وکړه چې جینۍ ورونه غورځوئ، زما دا خط ور وغورځوئ دریاب. چې خط راورسېد دریاب داسې په غوړدانګو دی، سر ته راختلی دی، اوبه زیاتې شوي دي او قریب دی چې دا مصر غرق کې، او خلک دې صحابي ته لګیا دي ګورنر ته وی صاحب یو جینۍ به قربان کړو، ټول دنیا خو به بچ شي که ګنې دا خو دا ټول مصر وړي. هغه وی نه به کوې داسې. دې کې خط راورسېد. چې خط راورسېد دریاب روچت دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دریاب ته خط لیکلی دی. الله اکبر. ای دریابه که ته په خپل حکم چلیږي چې څه دې خوښه یې کوه، جینۍ نه در غورځو. که ټول ښار غرق او کار څه کوې خوښه دې خپله ده. او که ته د الله په حکم چلیږي، زه د الله د رسول خلیفه یم، دا چټ مې درولېږه، دا خط مې درولېږه چې دا خط در ورسي چې فورا ښکته شو بیا روچت نه شي. خط یې دریاب ته وغورځو، د سکندونو په حساب دریاب لاندې لاړ او تر هغه چې د دریای نیل لاندې تلې تر ننه پورې بیا په هغې کې سیلاب نه دی راغلی، بیا نه دی راختلی. دا ولې؟ دا د هغه یقینو، دی یقینو او کلک عقیده وه. بل مثال هم در کوم. د دلائل الخیرات یو حضرت لیکلی درود شریف پکې نبی علیه السلام باندې جمع شوي، هغه د هغې د لیکلو یو څو وجې ښه وجه دا ده. وی په لاره روانو، یو ځنګل ته لاړم، وی په هغه ځنګل کې تږي شوم اوبه نشته، وی یو کوی باندې مې نظر پرېوت، چې ورغلم ومې کتل کوی کې اوبه شته برقه نشته. ډېر پریشان یم چې خدای دا به څه کېږي. وی دې کې یو جینۍ وګړې چیلی سرولې، جینۍ راله، کاکاجي خیر دی، ولې؟ مې بچې د تندې مرم تږې اوبه نشته. وی دې کوی کې چې اوبه دي، مې بچې اوبه خو شته خو برقه نشته. وی کاکاجي دله راوباسم؟ اما وی راوباسم. وی ماشومه جینۍ راله د کوی په غاړه ودرېده او څه دم یې وي او په کوی یې چوپ کړی. وی اوبه رو رو روچتېدې روچتېدې خولې له راورسېد. کاکاجي څکه اوبه. وی ما په لپو باندې اوبه راواغېستې او ما اوبه وڅکلې. وی بیا څه دم ووي او چوپ یې که اوبه ویخله بیا لاړې.
جینۍ مې د مټه کلکه ونیو بچې پیری او که فرشته دا دې څه چلو وی نه زه خو انسان یم او د انسان لور یم دا دې څه لوبه وکړه وی دا خو یو استاد جینما یو دم اورېدلی دی یو استاد جي تقریر کو په تقریر کې دا ووی چې څوک څه قسمه جت لري نو په نبی علیه السلام مبارک دی درود شریف وای الله به جت پوره کوي نو چې زما سا جتی نو زه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف وایم دا پوره کېږي تاسو لیدل درود شریف مې و چوپ مې کړې نو به سر لرالې تاسو کړې بیا مې درود شریف ووې نو به ویښله لاړې اوس د هغه جینۍ د عقیده نو روحاني اسباب کلکه عقیده غواړي زه یو مثال خپل در کوم اوس زمونږ په دې عمرزو کې یو حضرت د حاجي عباس سره تعلق سید احمد شاه نوم و فرمان حاجي صاحب ته پته د هغې یې پېژن رحمان حاجي صاحب یې پېژن سید احمد شاه نوم خدای دې وبخي اوس وفات شوی د دې عمرزو دا زما چې شمدید واقع ده بلکل دې جومات کې درته ناست یم هغه به یو څه دم اچو په خلکو نو طریقه به یې دا وه چې هغه به اور بل که چاړه به یې پکې کېښوده چاړه به سره شو زمونږ باباجي له به راته په هغه به یې دا دم اچو زمونږ وړه دوره وه او مونږ ته طالبان یې ټول راوستو وي راشئ وګورئ که څوک دم منې نه نو راشئ ووینئ چې دم ثابت دی او که نه دی ثابت نو چاړه یې کېښوده په اور کې تکه سره شوه نو چې داسې رنګ به بدل شو نو هغه دم به یې پې ووي چاړه به یې په ژبه راښکا په دې خپله ژبه او تاسو په خدای یقین وکړئ چې د ژبې به یې داسې سرخار وکړل یو سرخ به یې کړي لوګي به یې وکړل لوګي بیا به یې هغه چاړه راواغېسته ګرمه چاړه په دې پونده به یې مګله ډېر ساعت نه پونده به یې راواغېسته د مریض په دا کونډی به یې کېښوده زور به یې ور باباجي زمونږ به په دې خوله کې رومال نیولي و صادر ما یې دا ولې وی دومره تو راکې را دن نه کړي چې دا وجود مې دننه سوځي بیا به یو ورځ نیمه پس د هغه ځای نه اوبه را روانه شي نو څه موده به یې خپې ښې وې هغه به پې کال پس یو دا دم اچه نو ما ورته وی سید احمد شاه صاحب ته مې د اجازه ماله راکه وی ډېره ښه ده نو یو ټکی راته وښو وی دا د جمعې په شپه 1500 کرته ووایه چې دا اجازه دې پخه شي همې پخه کړه نو بیا وله لاړم نو چې لاړم مې اوس اجازه راکه نو اور یې بل کو چاړه یې پکې کېښوده چاړه سره شوه داسې سره شوه چې رنګ یې بلکل بدل شو چاړه یې راواغېسته هغه دم یې پې چوپ کړې او چې جوب یې کړې په دې خپله ژبه یې داسې یو کش ورکړو داسې لوګي وکړل دې ژبې کېنه پسې هسې لوخړې یې وکړې چې لوګي یې سینګ وکړل نو مال یې چاړه راکړه چاړې ماله راکړه وی واله دا دم پې واچوه اجازه مې درکړه په ژبه راکاږه چې ما د چړې هغه رنګ ته وکتل هغه تکه سره وه نو زه غلی شم مې په خپه راکاږم وی نه ګورې که په خپه دې راښکه اوس د له خپه سوځئ لاول به په ژبه راکاږې وګوره ما ته چې ژبه یې راښکه هغې داسې لوګي وکړل چې زه ته یې خوا شومه د هغه د هغه ژبې د هغه تو نه ویرېدم وی په ژبه راکاږم مې کاکا په ژبه نه راکاږم زموږ د خلکو خو دغه یو ژبه ده دې نه دې خلاص کړو بیا به څه کوو په خپه به زړه کې مې د کخپې وسوځوله خو علاج به ونه وکړو ټینګه شوه خو د دم به زده شي ما ته ویل اول به په ژبه راکاږې چې یقین دې مضبوط شي د هغې نه پس به په خپه راکاږې په ژبه دې رانه ښکله نو ګورې خپې یو نس ما ورته وی خدای دې د سره خو کاړو دا دم زده کوم د خدای دې څوک د چا دردونه هغه اړوښه نه کړي نه ما د چا په دردونو سوځ مونږ له ژبه سوځی ټینګ ورته والله ټینګ نه شوم ورته ما وی دا څه مصیبت دی ژبې له میدانه په قرآن کې شته نه په حدیث کې چې په ژبه چاړه راکاږ ما ته ملا سړی وایي ګوره دلایل خپل وی خو دم به هله ستا مضبوطېږي چې یقین دې مضبوط شي او په ژبه راکاږې مې په ژبه نه راکاږ او دا الله ګواه دی که لالاجیري ته پته وي سید احمد شاه صاحب بلکل دا ګواه پکې بل راغی هغه به بلکل تکه سره کړه او ژبې له به یې کلس ورکړه په پونده به یې هغه ګرمه چاړه راښکله دا روحاني اسباب عقیده او یقین غواړي نو سوره یاسین حضور پاک دروغ نه وي الصادق المصدوق رښتونی پیغمبر دی خدای مو ته رښتونی وی او عوامو د پیغمبرۍ نه مخکې ورته صادق وي
رشتونی ذات تے دروغ نوی. سورت فاتحہ کے شفا شتا. سورہ یاسین ستا حاجت پہ اللہ پورا کئی. سورت واقعہ وے ستا فقر فاقہ خدای ختمی. آیت الکرسی وے اللہ ودر لسوکیدار مقرر کی. خو کلک یقین وقیدہ غوارے روحانی اسبابو کے دا شرط. نو قرآن شریف پہر توگا دا فیدی کتاب و دا ہدایت کتاب منتظان لرے کریں. کہ تحفظو کہ حافظ شے دا قرآن شریف دا خودان لبرکت. او که علم دا قرآن دیز دا که علم خود ضروری دی چه عمل پیو که رونو آغا کتاب دی چه قسم دی دا دوارو جهان و مبارک سردار سمر لوی شخصیت تیر شوید. لوی شخصیت چه دا امت سفارش بکی او پا امت که دا اغی خلقو سفارش بکی چه کم گناہ کبیره والا دی. شفاعتی لأهل الكبائر من امتی چه کم گناہ کبیره والا دی وی داغی سفارش بکم نبی علیہ السلام فرمائے. او سمر لوی نیکی دی او سمر لوی ثوابونه دی. لیکن قسم دی که حضور پاک دا قرآن نزان مستغنی کری ځان قرآن ته محتاج ګڼلی دی او د قرآن شریف تلاوت یې کړی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ټوله شپه به نبی علیہ السلام مبارک ولاړو د قرآن شریف تلاوت به کو او جلل به وسره ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی دی سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي او دومره اوږد تلاوت به کو قیام به کو چې حتی تورمت قدماه د خپې مبارکې به پړسېدې. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ به د شپې تلاوت کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ به د شپې تلاوت کو. یو ځل حضور پاک مبارک سار دواړو ته وی ابوبکر بیگا پتا تیر شم تا خو ډېر غلی غلی تلاوت کو. وی قد اسمعت من اذا الله رسوله کم ذات چې زما پټې پټې اوري هغه ته ما ورول کول زما پټه اوري. عمره وی تا خو ډېر تیز تلاوت کو. وی د الله رسوله وی اوده مې راوي خول او شیطان مې شړه. نبی علیہ السلام ورته دونه فرمایل چې نه د شپې خوب کوي عبادت مه کوي. ټیک ته وایي څه خوب کوي خو عبادت هم کوي. عمره ته لږ اواز ښکته که چې معذور ته مریض ته بیمار ته اوده ته تکلیف نه. ابوبکر ته لږ اواز اوچت کا څوک ویښتي چې واوري چې هغوی ته فایده ورسي. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ به د قرآن شریف څونه تلاوت کو. بیت الله شریف ته ننوت د 2 رکعاتو نفل نیت وتړه په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی دی او د قرآن د پاسه ته سا ختلی ده. تلاوت کوي او ډاکوان باغیان پې ورلل. نو خلک خود کوټې ته منډه کي لاسونه پورته کي. هغه وی لکه سین چې حابیل باندې قابیل غزار کو. هغه څه ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی که ته ما باندې لاس اوچتې ما وجنې ما انا بباسط یدی الیک زه تا نه وجنم الله نه یریږم. که تاسو ما وجنې قرآن نه پاسم. قسم دې د قرآن شریف د پاسه شهید کو او وینې په قرآن پرېوته. هغه قرآن اوس هم په ترکیه استنبول کې پروت. زمونږ اکابر ائمه حضرت امام شافعی رحمت الله علیه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته سفر کوي. 14 ورځې مزل یې کړی دی. 14 ورځې په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی دی. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صرف په رمضان کې به یو شپې ته ختمونه کول. یو ختم به په تراوو کې کو او دویم ختم د تراوو نه پس به 2 رکعاتو نفل نیت وتړو. نو په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمو په بل رکعت کې به بل ځل قرآن شریف ختمو. امام احمد ابن حنبل د قرآن شریف د مخه دورې خوړلې وې په کوړو یو ظالم بادشاه والم. نو په کمیس باندې وینه پرېوته. نو امام شافعي صاحب استازو هغه ولا استاذ یې راولېږه. احمد ابن حنبل ته وی زما شاګرده دا کم کمیس باندې کې د قرآن د مخه ته په درو والې شوی او ستا وینه پې پرته ده دا کمیس ونه ویندې دا ماله په تحفه کې راولېږه. تحفه کې راونه هغه دقسې غونډ کو. امام شافعي صاحب له په تحفه کې ولېږه. امام شافعي صاحب ته چا وی په دې څه کې دا خو د وینو کمیس دی. وی زما شاګرد احمد ابن حنبل د قرآن په یو باب کې په دې والې شوی دی په دې کمیس هغه وینه پرته ده. زما وصیت تا دی چې ماله کفن راکوي نو ماله به په دې کمیس کې کفن راکوي.
قرآن ډیر بهترین کتاب دی، قسم دی، ډیر د عظمت کتاب دی. مونږ سره خدای ډیر لوی احسان کړی دی چې د قرآن غوندې د هدایت یو لوی سرچشمه مونږ له الله را کړی دی. لیکن رونو ګور یو خبره اخیری درته وایم، تلاوت د قرآن شریف شکر دی کیږي جماعتونو کې، په مدرسو کې، په کورونو کې، الحمدلله حافظان ډیر دي، عالمان ډیر دي، ترجمه یې کیږي. یو حق د قرآن شریف پاته دی، زمونږ ستاسو د ټولو په غاړه کې پروت دی. حق څه دی؟ د قرآن نظام زمونږ په دې وطن کې نشته. قرآن کې الله فرمایي سارق و سارقة فقطعوا ایدیهما، غلغلین لاس پرې کې، الزانیة والزانی فجدوا كل واحدة منهما 100 جلده، زناکار سړی دی ښځه ده او ناواده کړي دي سنګسار یې کې. ولکم فی القصاص حیات، څوک چې عمل کړ قصاص دی واخلئ. الله وایي په دې عمل شته نشته، نظام د قرآن شریف نشته. ملک زمونږ پاکستان جوړ دی لري، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. قسم دی د دې له نه دی جوړ چې پولونه دې پکې جوړ شي. پولونه خو موږ له انګریزان هم جوړول. دې له نه دی جوړ چې سکولونه دي جوړ، چې سکولونه خو انګریزان هم جوړ کړي دي. دې له نه دی جوړ چې موږ به سړکونه جوړو، سړکونه خو انګریزان هم جوړ کړي دي. دې له نه دی جوړ چې اسپتالونه خو انګریزان هم دور کې منځونه کې د انګریزانو په دور کې کېدل، اوس هم د امریکې کې منځونه کېږي. حجونه په انګریزانو دور کې خلکو کول، اوس هم د امریکې برطانیې نه خلک حج لځي. روجو باندې هغې پابندي نه وه لګولې، اوس هم په امریکا او برطانیې کې خلک روجې نیسي. خو قرآن محکومو، فیصلې په قرآن نه کېدې، نظام د قرآن نو، نظام د انګریز خپلو، او قرآن قانون نو، قانون د هغې خپلو. نو زمونږ مشرانو قربانۍ دی له ورکړې، د ښځو نه پکې سینې پرې شوې، او علما کرام بربند د اور بټو ته وغورځولی شو، او علما کرام اونو پورې وتړلی شو، سزاګانې ورکړې. او ستاسو مشران، زمونږ مشران، څومره شهادتونه پکې وشو، څومره هجرتونه پکې وشو، دې دپاره چې یو داسې ملک مونږ جوړ کړو چې په هغې کې د قرآن نظامي. لیکن تر اوسه پورې زمونږ مشران، مونږ هغې د قرآن نظام پسې په سترګو ړانده یو. داسې ده که نه؟